دا د دې بابا جان ده د دې خبرې واورئ او ما له وایي دلته چوک کې کښېنه لاسګاډی به درته پیدا کړو داسې به د مړو خلکو ته به ګورې او ما پاسېږې ماله کومک وکړه ما ولاکه دا مه کوم چې مړ شم که نه دا هم نه کوم خدای غیرتي دی او غیرتي بنده خوښې دی زه دغه کومه خو دا مې نوره د وسه نه کېږي چېرته به ګاډی والم که چېرته د چا کوم مسلمان وسه رسېږي ماله دی غرپه غوندې جوړه کړي کور مخه کې جال مال ولګ دکان مالک الله په جوړ کړی دی مالک یې اوس نشته مالک به ورته برابرو دا تا ورته کېنه راځه خیر دا دکان د ستا دا بابا او دا الله پاک دی رښتیا وایې بس الله پاک دې داسې خوشحاله کړه لکه دا زه چې خوشحاله کړم خدای دې په ایمان خوشحاله کړه خدای دې هغه خلک هم خوشحاله کړي چې تا سره کومک کړی او دا دونه انسان دا ټول دکان نه دې کې زه هم شریک یم در سره الحمدلله ثم الحمدلله دا هغه مسلمان بابا د زړه ارمان پوره شو هغوی په خپل غیرت په خپلو لاسو باندې پیدا کوم او نفقه ګټم چاته لاس نه اوږدو ستړی ژوند به درته څه ووایم الهی رویا هېڅ